سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني بغلان کې په ماین پاکونکو د تیرې شپې برید غندلی دی. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بغلان ولایت په بغلان مرکزي ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ 10 کارکوونکي شهیدان او 14 نور ټپیان کړي. په دوحه کې حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ غونډه شوې. د مرکچي پلاوي غړي وایي چې په دې غونډه کې د خپلمنځي مذاکراتو پر چټکوالي او د اجنډا پر موضوعګانو خبرې شوې دي. په تیرو 2 میاشتو کې د وارداتي برېښنا 19 پایپ په بمونو الوځول شوي دي. د برېښنا شرکت وایي چې د دغو پایو په ړنګېدلو سره ورته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی. روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 1843 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر یادې ناروغۍ اخته 50 کسان مړه شوي دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره 50 مټریک ټنه وچ زردالو قزاقستان ته صادروي. د کرنې وزارت وایي چې دغه وچ زردالو 150,000 امریکایي ډالر ارزښت لري او ډیر ژر به قزاقستان ته صادر شي.